آیا د خلکو له تاویلو ماویلو او بې ځایه انتقادونو ستړی شوی؟ خلک در باندې بې ځایه نیوکه کوي او دا تا ځوروي؟ پوهیږئ ته باید دغه ستونزو د مقابلې هنر زده کړي. د خلکو نیوکې او بې ځایه انتقادونه ستا په اړه د سمندر د څپو حیثیت لري. بې حسابه دي، زیاتې دي. ته نشي کولی چې د سمندر څپو په مقابل کې اوږه ورکړي، مخه یې ونیسي یا مخه ډب کړي، ځکه دا ستا ژوند ته ګواښ پېښوي، تا له منځه وړي داسې حالت. اصلي هنر دا دی چې ته باید د دغه سمندر څپو په مقابل کې د لامبو هنر زده کړي. څپې هر چیرې راځي، اما ته باید په دغه لامبو هنر باندې ترې تېر شي. د خلکو نیوکو په اړه هم داسې ته باید ونه درېږې دوی ته. ته باید په تشویش نشي. ته باید مبارزه شروع نه کړې چې د ځان په اړه هر چا ته سپیناوی کوي، بلکې ته باید د بې پروایۍ هنر زده کړي. ته باید له دغو ستونزو د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. څنګه کولی شي د خلکو له دغه انتقادونو په آرام ذهن باندې ووځي؟ دا هنر کولی شي تا ته آرام ذهن درکړي، له ژونده ورسره خوند واخلي. پرېږده خلک به هر څه وایي، مهمه دا ده چې الله پاک خو تا پېژني که نه، او له دغو ستونزو الله پاک ته پناه وړه. السلام علیکم.